یو انسان به د غوږونو زنا کوي، څوک به د سترګو زنا کوي، څوک به د لاسونو زنا کوي. د غوږونو زنا دا چې غلط خبرې واوري، د پردو زنانه خبرې پې واوري. که د خپلې کوروالانه د یو زنانه په باره کې تپوس وکړي پلانې ښایسته ده نه ده، دغه تپوس کول لا هم په زنا کې راځي. چې کله په دغه وجه باندې یو انسان کې چې هغې طرف ته رغبت پیدا شي، یا پردۍ زنانه ده ته یې ولې تپوس کې؟ هغې ټایم کې د یوې زنانه پوښتنه کولی شي چې کله ستا د خطبې اراده وي، یو جینۍ د نکاح اراده دي او ته تپوس وکړي چې یاره د فلانې جینۍ څنګه ده. دې ټایم کې بیا الله رب العالمین انسان له اجازت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې ټایم کې دا هم فرمایي کله چې یو جینۍ ته په نکاح باندې اخلي د هغې د خطبې اراده دي د جرګې، نو هغه ته کتلی هم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي واپس کړی دی، معیره ابن شعبه رضی الله عنه، ورته واپس شه. هغه راغلی د الله رسول یو جینۍ مې وکړله، کوژدن مې وکړله. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کتلی دی ده؟ ویل د الله رسول نه ده مې کتلی. ویل لاړ شه ویې ګوره شابه. هغه چې لاړ ویې کتله. یو روایت کې دا شانتې راځي چې هغه وایي تقریبا 500 پورې ما د دې نه مخکې ودونه کړي وو، یوې ښځې سره هم زما زندګي نه ده برابره شوې. خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماته ته وویل چې لاړ شه دا جینۍ وګوره، نو زما کور ورسره برابر شولو د دغې جینۍ سره. د سنت طریقو کې ډېر خیري. په دې ټایم کې دا مه وایه چې هو زما لور به څنګه څوک ګوري، زما خور به څنګه څوک ګوري. دلته د پیغمبر حکم د اسلام دا وایي چې دې ټایم کې دې وګوري چې وروستو طلاق پکې راځي د هغې نه مخکې کتل ښه دي. نو دغه یو سنت طریقه ده، خو زمونږ پښتانه دا سنت بد ګڼي.